دغرنګې په شپو کې یوه بهترینه شپه چې د نه هغه لیلة البرات ده چې هغې ته شب قدر ویلی شي 15 شعبان کومه 15 شعبان شپه دا کومه میاشت چې شروع ده اوس شروع ده د شعبان میاشت شروع ده که نه نن غالبا 8 شعبان دی که نه غالبا نن 8 شعبان دی دا کوم لسم دی دا کوم د شعبان میاشت چې شروع ده په دې کې د 15 شعبان شپه دا ډېره زیاته او غوره شپه ده بهتره شپه ده په دې شپه کې الله تبارک وتعالی ټول ګناهګاران بخي الله دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي څومره ګناهګاران چې الله په دې شپه کې څه کوي بخي خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخلی کېږي یو پکې کم حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخلی کېږي په کم بچی نه چې مور خفه ده د کم بچی نه چې پلار خفه دی د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي خو دغه بچی نه معاف کوي د کم بچی نه چې مور خفه وي د کم بچی نه چې پلار خفه وي دې پکې نه معاف کېږي الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپې باندې ولاړ دی الله ته جاړي پریاد کوي الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي الله پکې ما پکې معاف کا د تهجد په ټیم کې ولاړ دی جاړي الله ما معاف کا الله فرمایي نه دې معاف کوم تا بوډا پلار په کور کې خفه پرېښی دی نه دې معاف کوم تا بوډۍ مور په کور کې خفه پرېښې ده ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې پلار رضا رب رضا پلار خپا رب خپا لنډه خبره ده یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خپه دی په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري په خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وای دي چې زما رب څه دی رضا دی کو په کور کې د پلار خپه نه ودی وای چې زما رب څه دی خپه دی زنو هم د دواړو جهانو سردار فرمایي د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې یو صحابي راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي دا د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ستا ده د جنت په دروازو کې دا ستا منځنۍ دروازه ده اوس تا خوښه ده کو په ځانې بندۍ او کو په ځانې کوله وساتي صحابي راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جهاد ته روان دي جهاد ته نبی علیه السلام ته چاوي د الله پاک پیغمبر دا کم صحابي چې تا سره روان دی که نه د ده په کور کې بوډۍ مور ده او څوک د خدمت نشته نبی علیه السلام دغه صحابي ته وایي ای صحابي ته ما سره روان یې جهاد لځې او د الله پاک پیغمبر تا سره جهاد لځم ستا په کور کې مور نشته د الله پاک پیغمبر مور مشته خو ته جهاد له روان یې نبی علیه السلام صحابه کرام راغونډ کړو او صحابه واورئ الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې دی ما سره جهاد لمزه کور ته لاړ شه د مور خدمت وکړه مطلب دا دی کو جنت ګټل غواړي ځان به د مور د خپو خوري حساب کې هغې نه به جنت ته ځي دی وایي زه خو مولوي صاحب غټ ملا یم اوس نو ما خو ځان له سپین پټکې والی دی زه به اوس مور ته کښېنم پاسم نو زه خو ځان له سوله ګریډ افسر یم نو زه به مور ته اوس کښېنم پاسم زه خو ځان له ایم پی ایم ایم ما پسې خو ځان له شاته ټوپک مار ګرځي زه متکو هر څه خو په کور کې د دې مور د خپو خورې به ځان حسابی هغې نه به جنت ته ځي یقین په الله وکړه قسم په الله کو زمونږ مولان مونږ دا تور پټکي او دا سپین پټکي خلاص کړي د الله د عذاب نه کو چېرته مور رانه خپئ زمونږ د الله د عذاب نه نشي خلاصولی د شپې جړاګانې دې نشي خلاصولی د شپې تهجد دې نشي خلاصولی تبلیغ دې نشي خلاصولی چیلې 4 میاشتې دې نشي خلاصولی کو په کور کې دې مور خپه پرېښي او پلار دې خپه پرېښي دا هېڅ حالت ته نه دي قبول الله نو یو نبی علیه السلام فرمایي په دغه شپه باندې هر چاته مغفرت نصیب کېږي خو چاته نه نصیب کېږي د مور او پلار نافرمان ته وعاق لوالديه دا راته ځکه هم چې دا مبارکه شپه را روانه ده ښه دویم نبی علیه السلام فرمایي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکې څوک چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي نه پالي د ورور سره مې نه لګي د پلار سره مې نه لګي تره ته خو به تربور ومه د تره زوی ته به د تربور زوی وم او دشمن به ورته ویم دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه قاطع رحم بل چا سره چې بار میله
پسینه ورته لاس ږدم ځان غټ اخلاقي ثابتوم خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی ډېر ښه سړی دی دا څوک دی یاره مولي صاحب کور کې د رور سره خبرې نه کوي بار اخلاقي و په کور کې رور سره دشمن قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي اے فرشتو تمام انسانان معاف کوي خو دې ځکه مه معاف کوئ چې د خپلولي کټ کړي ده صبر ورته وکئ که دوی دا خپلولي جوړه کړه بیا به یې معاف کړو که جوړه یې نه کړه نو نه یې معاف کړو ما به خبرو کې نه پوهېږئ قاطع رحمین خپلولي کټ کوونکی خپلولي کټ کوونکی په دغه مبارک شپه باندې الله دته بخښنه نه نصیب کړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی حسدګر انسان ته بخښنه نه نصیب کوي چاته حسدګر انسان ته الله غله گاډي ورکړي الله غله کور ورکړي الله غله جیدات ورکړي دي ځان دی ولا ولي ورکړي دي زه د الله په تقدیر نعوذ بالله اعتراض کوم حدیث مبارک کی راځي وی دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه وچ لرګو ته چې تیلې وای داسې د انسان نیکی ختمي د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې بده کې حسد موجود دی دا ګناه کافی ده دا ګناه به اور د جهنم ته ونی الله دې زموږ په حال رحم وکړي نو موږ پښتانه سوي چا سره گاډي دی چا سره کور دی کنه یاره وی الله دې دې نه والی نو کوماله راکې کو نه راکې خو چې دې نه نو دا حالت زموږ دی کنه دی رور ته په لار کې کوی کنه نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بیل عزت څه شي بعضی ګناونه سخوان خو می کنه بعضی ګناه داسې چې دغه خونم دی ګناه بیل عزت د کم انسان چې په پاینسو کې غوټي پټي پاینسې ښکته راکاږي الله پکې دته مغفرت نه نصیب کوي په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت د چا چې د پاینسو کې غوټي پټي پاینسې ښکته ځان پسې راکاږي دا ګناه بیل عزت دی کنه خون پکې شته دا پرتو په ځان پسې راکاږي سخوان پکې شته الله فرمایي ټول معاف کوم خو دې نه معاف کوم الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ سیستم الټا کړی دی سیستم خو څه کړی دی